د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی، قرآن، او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو، پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بری موندونکي دي. کومو کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړ، هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي، په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی له الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. د هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه، او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ، په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي، خو شعور ورسره نشته. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی، همغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ، په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي، خو دوی نه پوهېږي. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو، او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي، نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي، او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوځوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي، او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. ای خلکو، د خپل هغه رب بندگی غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تېرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کېدی شي. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګېرئ. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتینې یاست نو دا کار وکړئ، خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هېڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل،
هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي هو الله له دې نه هېڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا له دې نه هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسو بې روحه وئ هغه تاسو ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسو ساه اخلي بیا همغه دوهم ځل تاسو ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي هماغه ذات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اووه اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري او بیا لږ شان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب فرښتو ته ویلي وي چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم هغو عرض وکړه ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا موږ کوو الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل بیا هغه فرښتو ته وړاندې کړل ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم